هاي ګرانه کتونکو کو د دې کهانی اولنۍ دویمه او درېمه حصہ تاسو نه کتلې نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی کو دا کهانی د باندې خو لګي دا ویډیو لایک دا چینل تر سره ضرور سبسکرایب کړئ د دې کهانی د نور پارټونو د پاره دا ډیره دلچسپ کهانی ده راځي کهانی تر اخره پورې وګورئ محل نه د دې په ذریعہ اوزي په دې ځکه الپ ته پته ولګي چې بوناګان په دې ډرامانو په ذریعہ کې د دې ځای نه وتښتېدل کومار په دې ځای کې حکم وکړي چې دروازې بند کړي دو په دو پسې د دروازې بند کړي بل طرف ته په دې ځای کې هار کراشي او په دې الپ باندې حمله شروع کړي او په دې ځای کې د کماسان جګړه شروع شي ارک هم ډیر زیات وي په دې ځای کې وسره د الپ په جنگ ورشي په دې ځای کې یو ارک وبو ته ورټوپ کې خو بلبوي په صحیح ټیم مړ کی دیکھتے په دې کې لکه د کماسان جګړه شروع شي په دې ځای کې کلی د ډرام نه راټوپ کی د اصل کې د لیور کولاوي چې د دروازه کولاو شي خو یو ارک کلی په تیر باندې اولې دا ټور جنې چې کوم وي دا هم راشي د ارک سره په جنگ باندې بل طرف ته شهزاده هم راشي او د ارک سره په مقابله ورغلې کلی په صحیح ټیم د دروازې لیور کولاو کې دروازه چې کولاو شي بوناګان د دې ځای نه اوزي بل طرف ته ارک هم د اوبو ته ورټوپ کې کلی په صحیح ټیم د ډرم ته ورټوپ کې د دې ځای نه د وته کوشش کوي ارک خو اصل کې شاته د دو شکار لراغلی او ارک د دو پسې هر طرف ته ورمنډي وخی چې موږ په څه طریقه باندې د بوناګان مړکو ځکه چې د بوناګانو سره د دو خاندانی دښمنی وي دلته کې توریل او راجکمار هغه هم د دې ارک سره په جګړه ورغلی او دو هم د دې بوناګانو لپاسه په دې نه دی چې څومره ارک وي د دې ټولو ارک خاتمه شروع کړي په دې ځکه د ډیر په سمجھداري سره د دې ارک نه ځان د پاره اتیار اخلي او د دې یارو په ذریعہ د ځان د دې زینه او باسي د ډیر په سمجھداري د دې ارک نه خپل اتیار ځان سره راغون کی او په دې ځکه ډیر ارک د په دې اوبو کې غر کې بل طرف ته شهزاده هم د دې بونوګانو مدد کوي او د په خپل تیرونو باندې دا ارک ولی یو ځکه شهزاده پساو شوی خو په دې ځکه تورین په صحیح ټیم د مدد وکي او د ارک نه بچ کی بل طرف ته شهزاده دو بریدي چې دوره دي زینه اوزي مونږ ته یو ځکه ګنډال وخی یو خوشه قبرستان ته اغه ته راشي په دې ځکه د خپل مرګره ریډګا سومره غختلې د یو قبر تماشو کې قبر خالی شوی په دې ځکه ګنډال د خپل ملګری ته و چې ما تخکاري چې شیطانان واپس د دنیا ته روان دي ځکه چې هغه په دې دنیا باندې خپل قبضه حاصلې دا د یو غټ جنگ علامات دي بل طرف ته بوناګان د خطرونو به خبره د پنده کې یو زید تراشي الته کې د ګاټ پنوم یو الګ وی هغه په د باندې تیر وچلې په دې ځکه وته بوناګان ځان به پاریان ثابته کې چې موږ به پاریان یو او زمنګ مدد وکا په دې ځکه وته دا ګارد وته او چې ټیک ته زخستا سو مدد وکوم خو په بدله کې مالا پیسې پکار دی بل طرف ته موږ ته د الپ اثردار ترنټرایل وخی چې هغه ګولس یو هارک نیولې او دای د خواته راوستي د ارک نه تاسو کې ارک وته او چې دا یو تورا شکتی دا او زمنګ قابو وډیر زر په دې دنیا باندې اوشي ډایل دنه د اثر جدا کې او د سرکشي حکم کوي چې سرکشا بڑاو کا بل طرف ته موږ ته ګارد وخی چې هغه د لیکټاون تر رسیدلې او د مایو په ډرامانو کې د بوناګان پټ کړی وي په دې طریقه د خار ته د بوناګان د نکول شي د په گیټ باندې رکاو کې دا گیټ باندې د ماستر حکومت وي ماستر د حکومت نه بغیر څوک د خار ته مې نشي راوړي په دې ځکه ګارد په دې مایو په ډرامانو کې خو اصل کې بوناګان پټ کړی وي ګارد ته ډیر زیات غوسه شي کتا سو زو دن پرې نه خودم نستاسو بخیر نه وي کې د ماستر د چمچې دا ګارد پرې دی او د خار ته دن راننو ماستر ته چې پاته ولګي هغه فورن د ګارد د نیولو حکم ورکي ولې چې ګارد په دې ځکه یو مقرور وي بل طرف ته ګارد د بوناګان راولي او د ډرامانو نه بهر را وباسي خپل کور ته بوزي او د وته د واده مطابق 12 اتیار وته هم په دې ټیبل کې دی خدا اتیار څخه خاص نه ویدار د خوښ نشي دی وته د اتیارو یو بل ځای هم وخی د شپې د بوناګان چې کم دی د ګارد نه بغیر راشي او د اتیار ځان ل راپټي د اتیار راپټ کې د دې ځای نه چې سو د اتیار پټ کې او اوزي د دې نمخ کې په دو پسې سکوټر ګارد راشي او دا ټول بوناګان راونسي په دې ځای کې د بوناګان د چارو طرف نه راګیر کړي دا خپل ماستر خواته بوزي په دې ځای کې تورین د او چې زه د لونلی ګارد شهزاده يم او زه به د ډریګن نه خپل خزانه اخلم او لونلی ګارد چې کم آلات خراب دي دا به زه دوباره نه سمومه دې کې ګارد هم راشي د دې ټاون چې کم مشر دی هغه د خبر چې ووري ستر د په لیک ټاون کې سواګت هم وکي دله اتیار هم ورکي او ورسره کوچه هم ورکي سحر چې تورین په خپل میشن باندې اوزي په دې ځکه د ګيلي آلات ډیر زیات خراب دي په زیریلا تیر باندې لګیدلې وي دې کې تور د توجستا آلات ډیر زیات خراب دي د سره یو دوه بوناګان هم په دې ټاون کې پری دي د
دې نه بعد په خپل میشن باندې اوزي. بل طرف ته موږ ته ګنډال په هغه اتورې اویلې کې وخی چې دی دا تور شکتي خپل جادو په ذریعہ په ار راوباسي. په دې ځای کې د آرک چې کوم لیډر وي هغه په د پسې راشي ځکه چې د تورې شکتۍ سره ملګری وي. په دې ځای کې د په ګنډال باندې حمله کوي خو ګنډال د سره په مقابله باندې ورشي او د ډېر زر په خپل جادو باندې ځان قابو کوي. د آرک تی لیډر ته د او چې تاسو چې کم سربرا د تور شکتي هغه زما مخامخ راولا د چې لاندې وګوري دنیا آرک په د پسې بر را روان وي. په دې ځای کې ګنډال په یو جادو باندې روشنی جوړه کې او ردی زین ځان وباسي. تیغ کته په تختیدو کې دا پل هم مات کې چې دا آرک په ما پسې ناراضي. دې ځای نه چې د تختی په د پسې هغه تور شکتي راشي او ګنډال د چارو طرف نه راګیر کې. ګنډال په دې باندې خپل جادو په ذریعہ یو کوچ ځان له جوړ کې خدا کالا شکتي چې کموي دا ډیره زیاته طاقتور وي. په د باندې ګنډال طاقت په د باندې ډیر کم پریوزي او دیکھتے دا ګنډال راټینګ کې په خپل شکتۍ کې. ګنډال چې کله دا وګوري د جادو چړی هم په د غزه کې وسوځي. د ته پته ولګي دا تور شکتي ډیره طاقتور شو ده. د دې نه بعد دا ګنډال په یو پنجره کې راګیر کې او دا آرک چې څومره هم وي په د غزه کې دا ټول ګاټي طرف ته روان شي. بل طرف ته تور هم ګاټي ته راورسي او دې ته مخامخ د دو هغه کیلوي چې کمی کېلې نه دی ډریګن دا ټول زغلولې دي. دو وس هغه دروازه ګوري چې د کمی په ذریعہ د البور شهر ته دنتلی شي. دلته کې بلبوتا د مورتی خواته سیړې ښکار شي. دو په دې سیړو باندې بروخیږي خو دو ته وسته هغه دروازې تلاش ته چې کمې د دو سره چابي ده او د چابي په ذریعہ دو البور شهر ته ننوتې شي خو دو ته دروازه ښکار نشي. دا ډېر زیات مایوسه شي. بل طرف ته د قلعې باندې چې کله د سورج رڼا راشي د بلبوتا په دغه ځای کې د چابي هغه سورج ښکار شي. بلبو بوناګانو ته आवाज وکي. دا ټول په د پسې بر را اوخیږي او د په دغه ټاله ته چې دا چابي ورکې نو دا دروازه کولا وشي. دو ډیر زیات خوشاله شي چې منګه آخر خپل خار ته راننوتو. دو د خوشحالۍ سټیکانه نوي خو د په دې کې مخې ته نشیتلې ولې چې د دې بوناګانو چې کم سمایل دی دې ځکه دا بوناګان کو چیرې د نه لړل نو دا ټول ور ډریګن ډیر په اسانۍ وسوځي. ولې چې د دې بوناګانو سمایل چې کم دی هغه ډریګن د اول نه پیژني. په دې ځکه تور ایبل بو ته او چې ته ارګن سټون چې کم دی ته هغه د ټولو مخ کې راوړل چې هغه ماته میلاو شي نه زه به د دې علاقې راجا دوباره جوړ شم. په دې ځکه بل بو ته اویلې ته دنه ډیر په خاموشي ورننوزي. دې چې مخ ته راشي د خواته د خزانه یو ډیر غټ بندر پروت وي. دې ډیر په آرام آرام د دې خزانه کې خپېګ دی. په دغه ځای کې د یو کپ راواخلي او دا ټولې سکه ښکته را وغورځيږي. ډریګن په دې باندې پوه شي. ډریګن را پاسې خو بل بو تیزان پټ کی او د ګوتې ورواچي. بل طرف ته ډریګن ته د سمایل راشي. ډریګن په د پسې را پاسي او رد سره خبرې کوي. بل بو ته یو ځای کې پټ شي خو په دغه ځای کې بل بو خپل دا رنګ وباسي او د ډریګن په خپل خبرو کې الجاو کوي چې زه یو غل نه یم بلکې زه خو صرف دې لره غلم چې ما ستا شکتي کته ته څومره پاورفول او تکړه. په دې ځای کې بل بو ته ارګن اسټون او مخکار شي. دا ډریګن په خپل خبرو کې الجاو کوي. اصل کې ډریګن ته دا بل بو نخکارېږي خو دا ته صرف د ډریګن سمایل راځي. ډریګن ته وای ما ته پته ده چې ته دروغ وای او ما ته پته ده چې دې زیته بوناګان عمره غلي. په دې کې یو ګړګړا هټو شي او ارګن اسټون چې کوم وي هغه هم په دې کې دوباره ورک شي. بل طرف ته مونږ ته ټاون وخت په ټاون کې هم زلزله راشي. ګارد ته پته ولګي چې ډریګن بیا پاسید. ګارد یو پراچین تیر وی چې دا راوالي په دې باندې د ډریګن مقابله کولای شي یعنی ډریګن په دې باندې مري. په دې ځای کې د دې ټاون چې کم سربرای هغه په د پسې کسان ولګي چې تاسو ګارد راټینګ کړئ. ګارد را منډه کې خپل زویل د تیر ورکې چې ته د تیر پټکا د زوی د تیر په یو کشته کې پټ کې. په دې ځای کې دا ګارد د ډیر زر راګیر کې او وای نسی. بل طرف ته د ټاون ته آرک هم راغلی. هغه هم په دې ټاون په دې خلکو باندې عمله شروع کړي. د ګارد دا فیملی هم دا زخمی کړي. ځکه د آرک یو خزه وجنی خو دې ځکه هغه شهزادي جنې هم راشي هغه د آرک ختم کی. بل طرف ته د دې سره شهزاده هم راغلی او په دې ځکه د ګماسان جګړه شروع شي. اصل کې دا شهزاده د دې بوناګانو مدد لپاره راغلی وي او د آرک چې کم دی دا په چون کې وجنی. په دې ځکه د آرک ته دویم چې کم لیډر وي د ته پته ولګي چې تورین په دې ځکه نشتا. د خپل ملګرو ته وایي چې راځي د دې ځای نه زو. په تورین پسې
بل طرف ته شهزاده د دوی پیچه نه پریدي هغه په چون کې د آرک وجني یعنی د آرک خاتمه کول غواړي د دې نه بعد چې شهزاده چې کم دی هغه د آرک په لیډر په تلاش کې هم د دوی شاته راوځي بل طرف ته موږ ته بیل په وخت هغه ته اغسټون ښکاره شي او ډریګن ته ډیر زر پته ولګي ډریګن چې په د باندې خپل د خولې نه څنګه اور وګلاوي بیلبو په دې ځای کې ځان غیب کې او د اخواب منډه کې په دې ځای کې تورین هم د خواته راشي بیلبو تورین ته ووایي چې زه د دې ځای نه موږ وځو په دې ځای کې حالات خراب شو خو تورین په دې ځای کې شاته نه کېږي په د چې کوم بوناګان ملګري وي هغه هم د مدد لپاره راشي ډریګن چې په دې باندې اور وګلاوي د بوناګان ته خپل ځان بچ کی او د قزینه د بهر اور منډه د محل نه بهر د وتو چې کوم لار وي هغه لار هم بندوي په دې ځای کې تورین خپل د ملګرو ته ووایي چې زمونږ سره د ډریګن د مقابله د کولو نه علاوه بل لار نشته په دې ځکه دا ټول اتفاق کوي چې موږ به د ډریګن مقابله کوو یا خو به موږ د ډریګن نه خپل خله واخلو او یا به د ډریګن په دې ځکه موږ مړ کی د خپل په خبرو کې د ډریګن اولچاو کې چې موږ ته لک ټیم میلاو شي بل طرف ته ډریګن هم د خپل خلینا اورونه ولي په دې ځکه د زمانو نه چې کمې بټۍ بندې پاتې شي وي هغه بټۍ دوباره چالو شي او دا بټۍ به د ډریګن خلاف استعمالي ځکه ډریګن ډیر زیات غوسه شي ته په تورین پسې ورمنډه کې تورین مچنی په دغه ځکه خو شاته یو بونا یو رسې وشلې د دې د وجې تورین په دې رسې باندې ونخلي خو ډریګن دا رسې په خله کې راټینګه کی او د تورین ته د خله وازه کې خو په صحیح ټیم تورین د دغه رسې نه ځان آزاد کی بل طرف ته بوناګان چې کم څومره هم څونوي دا ټوله د غزه کې پیګلاو کی او د باچا چې کومه مورتي وي دا ټوله سونا د هغه طرف ته کنورټ کی تورین دلته کې په ډېر چالاکۍ سره د ډریګن خپل طرف ته راولي کمزې کې چې د باچا مورتي وي د لپاسه نه پیدو دا مورتي ورټاو کې او دا ټوله لاوا په د ډریګن باندې ولګي دا ډریګن په د لاوا کې پیګلاو شي خو د چمړي چې کوم وي دا ډیره زیاته مضبوطه وي ډریګن د دې نه راپاسي او ډیر غوسه شي او د بهر د دې محل نه د خار ته راوځي د اوه چې وس په تاسو ته خیم چې تباہي ستوي بیلبو چې دا ووري د ډیر زیات خپه شي چې موږ د ډریګن سره پنګ واغستا دا منګه خونه کړل ډریګن په خپل غوسه کې دا پوره شهر جلاو کې او بینا آرګنسټون تورین خود د دې باچا نشي جوړ دی د دې به موږ ته په بل پارت کې پته لګي چې دا ډریګن په دې خار کې څومره بربادي کوي او بل طرف ته موږ ته هندال وغه چې هغه د تیارو سره مقابله کولو په چکر کې په خپل د تیارو کر کې پساو شو د یعنی دا د جنگ ډیر غټ آغاز د ګرانو کتونکو د دې پته به موږ ته پر روان پارت کې لګي. پر دې پنځم پارت کته غواړي دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن در سره آن